نو د زنانو د گمراه کېدو غټ سبب دا دی چې کافرانو میډیا پیدا کړې ده. په هغه میډیا کې مشرکان، پیران، ساحران، گمراه کوونکي برباد خلق خپل هغه میډیا ته خپل دعوت پیش کوي او کله کله زنانه وګوري چې دې ځکه ټک یو نجومي ده او دا وته خېده سه یو دمګره ده او موږ د دمونو خلاف نه یو، او ډېر خلک جادوګر دي او ځان د دمګری وایي. نو د یورپ او د مغرب د کافرانو چې کوم میډیا ده لکه څنګه چې د ځوانانو حیا تبا کړه، نو دسې د مسلمانانو عقیدم خراب. دویم زما محترم او دویم د خطرې خبره ده چې زنانو کې چې شرک راځي نو دا د دې وجنه چې جادوګر، کوډګر، ترویتیان، خاپیرو والا، کوزو والا دل زنانه زی او د دې د لاس عقیده تبا کی. او نام یاد ساته چې جادوګر ځان ته جادوګر نه وي، زه دمګر یم، ځکه چې هغه داسې جوازه کې به خداغه نقصان کیږي. دا زنانه زی او دا زنانه کله کله داسې وي چې پلانې ځای کې زه زوی له ښځه کوم او مال د ښځه نه راکوي او پیر صاحب مال داسې د مهربانۍ تعویض وکړه چې ما سره رشته وکړي. او کله کله وایي زمونږ کور کې جګړې دي او موږ له داسې تعویضونه وکړه چې زمان ګور او زوی په خپل منځ کې جوړ شي. او کله کله داسې وایي چې ما له داسې تعویض وکړه چې دا پلانې کار مې وشي. دې زما محترمو دا شرک دی، دا سحر دی. کله کله داسې چې دغه جادوګر او دغه خاپیرو والا ته وایي چې په موږ څه شوي دي، ته په کتابونو کې وګوره چې دا په موږ څه شوي دي، دا تعویضونه کوم ځای کې دي. زما محترمو کله کله داسې وي چې موږ نه غلا شوې ده، زموږ نه پیسې چا پټې کړي دي، زموږ نه میخه پټه کړې ده او دمګرې ته په کتابونو کې وګوره چې زموږ میخه چا وړې ده. دا شرک دی، کفر دی، په غیب باندې د الله نه سوا بل څوک نه پوهېږي. زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی او دا دعاګانې او بیا بیا دعا او بیا بیا دعا او دا په دعاګانو باندې الله سبحانه و تعالی د اسمان نه وحی راولېږلی چې په تا سحر شوی دی. داسې نه دي شوي چې زه به جادوګرو پسې ګرځم. دا اوږده موضوع ده. زه تاسو ته یو حدیث وایم د خپل نبی امام مسلم راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من اطاع عرافا فسألوه عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. چې کوم سره عراف تراغه، عراف دې ته وایي چې زما سره د پټو شیونو علم دی او زه ورک شیونه خلکو له پیدا کوم. د تش پر ادلو باندې دا دومره ګناګار دی چې څولې خورزه د مون نه قبليږي. او چې بیا دا وایي چې دا جادوګر رښتیا وایي، دا د خاپیرو والا رښتیا وایي، دا په غیب باندې پوهیږي، دا خو د کفر او د شرک عقیده ده. زنانو ته اول وصیت دا دی چې بیبیانو که جهنم باندې ستاسو عقیده او د الله مخې ته ورتګ منلئ او د الله او د رسول خبرې رښتیا ګڼئ، نو خبردار ګوره تعویضګرو له به نه ځئ د غیب معلومولو دپاره، جادوګرو او خاپیرو والا له به مه ځئ. د دنیا کار به موشي یا به ونه شي، خو آخرت به م تبایي.